میلمه نن څه وسوله تیار غضب دی هلکه چیرې راسه ډوډۍ تیاره ده ډېره بخښه کوه ډېره بخښه به کوې سرخان سمسو د خیره سره او سرخان سمسو بسم الله دا د هغه بوجۍ اخري ګوله ده ښه راځه د خیره سره شروع یا الله خیر بسم الله الرحمن الرحیم تا ته که وایي که نه وایي تو شروع کړه خدای وکړه ډوډۍ ته لږ زما ته کتله تا ته مو کتله خوره ډوډۍ وخوره ته په ژوند یې ډوډۍ نه ده خوړلې ډوډۍ وخوره عجبه خوندوره وي وړه ښه په لږ اکچته واچه څه پکې وخوره تا ته معلومه ده زه تور مرچ نه خورم بس یې وخوره سوا ته تور مرچ نه خورې اول به دې ویله یاره خدای دې زه به پروا شم زه زه خورم تور مرچ خورا ګټه کوي نه خورم چې دا چې ته نه خورې نو په دې کې بیا زما څه ګناه ده خوره لوبیا وخوره ګپه مه پخوه یاره ستا دې په هغه دوه بوجۍ وړو قسم یې چې تا زما سره خلاص کړي دي په دې غربت او په دې مسکینۍ کې نو د ملک حالات اوس سم بولې یاره جالبه پوښتنه خو دې راڅه وکړه ښه زما چې په دغه را روانو دوه بوجیو قسم یم چې ته په دې غربت کې رانیسې په دې مسکینۍ کې په پورې راوړې زما چې په هغه دوه بوجیو قسم یم چې زه در سره خلاصوم د افغانستان حالات خو نه دي سم ډوډۍ وخوره ته ولې داسې ورته ګورې دغه واخه دغه ګولام د سره وخوره خیر اوسه الله دې غم راکړه بس خدای دې وس توان درکړي خدای دې وس توان درکړي نه دي